د غلو غوندې کاته. د چین د تاو کلچر یوه کیسه. یو بوټبه سهار وختي له کوره په دې نیت راووت چې لرګي مات کړي. ګوري چې تبر یې ورک دی. ډېر پسې وګرځېد خو پیدا یې نه کړ. دغه وخت یې د ګاونډي زوی ته پام شو چې د ده د لرګیو کوټې ته نږدې ولاړ دی. بوټبه ته په زړه کې ورتېر شول دا کار به د همدې هلک وي. سترګې د غله دي، ناکراره دی، لکه چا چې ګناه کړې وي. څېره یې د ګناهګار ده. خو څنګه به یې ورباندې ثابتوم چې هلکه د تبر غل یې؟ مجبور یم پټه خوله پاتې شم. څو ورځې وروسته د بوټبه تبر د لرګو تر کوټې لاندې پیدا شو او وریاد شول چې دلته له ده هېر شوی و. د تبر له موندلو وروسته چې یوه ورځ د ګاونډي زوی ولید او ښه ورته ځیر شو، له ځان سره یې وویل عجبه ده اوس یې هغه د غلو غوندې کاته هېر کړی دی.